باطل تری پولڑ زنوی زندہ باد سلفی نیٹورک دا محمدی نیٹورک. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محترم ورستاسو سوال لاده چې دلته بعضی متعصبین او زدیان خلق ما سره په کلی کې دي، نو دی وای چې په قرآن او حدیث کې د ګوګیانو ذکر نشته، او بل خبره دا کوي چې دې ته د مونږ خودلو او د دین خودلو لپاره په قرآن او حدیث کې سندي بیان شوی. نو سوال دا دی چې آیا دا رښتیا دی او کنه؟ د قرآن او حدیث پر اړه کې جواب راکړئ. وجزاکم الله خیرا فی الدارین. الجواب: محترم عزتمند، زمونږ استاد او د هر مسلمان به دا عقیده وي چې قرآن او سنت دا زمونږ داسې دین دی چې کامل او مکمل دی، پورا کړی شوی دی. الله عزوجل قرآن کریم کې فرمایي: ورضیت لکم الاسلام دینا، ما تاسو د پاره اسلام دین غوره کړی دی. الله فرمایي: الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما تاسو د ستاسو دین کامل مکمل کړ. عزتمند، الله عزوجل موږ او تاسو ته نیمګړی دین نه دی رالیږلی. الله موږ ته قرآن داسې کتاب رالیږلی دی، الله فرمایي: تبیانا لکل شی، د هر څه وضاحت پکې دی. قرآن او سنت باندې بدګماني نه ده پکار. د ځان نه مسله د زما ستا ذهن به په یو مسله باندې کار نه کوي، نو قرآن او سنت ته به ته د نقصان او نیمګړتوب نسبت نه کوي. دا موږ او تاسو کې نیمګړتوب دی، قرآن او سنت کې نشته. الله او رسول موږ ته داسې دین راوړی دی، زمونږ او تاسو د هر هغه مسلې چې موږ او تاسو ته د هغې ضرورت پیښیږي د هغې حل پکې شته. او ډېر کله چې کله موږ دا خبره کوو چې قرآن او سنت کامل مکمل دی، قرآن او سنت کې د هرې مسلې حل شته، نو ډېر خلک ورته دې باندې تعجب ورځي، لیکن دا تعجب خبره نه ده. زما عزتمندو، کومه مسله چې خلک وایي قرآن او سنت کې نشته، علماو د هغې حل د قرآن او سنت نه راایستلی. جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علم په قرآن او سنت کې دی. دا ځان له مسله ده چې زما استاد ذهن به بیکار نه کوي. نو عزتمند، دا مسله چې آیا د ګونګیانو ذکر قرآن او سنت کې نشته، یو خو د ګونګیانو اسی ذکر دی، د ګونګي اسی ذکر هم قرآن کې راغلی دی: صم بکم عمی، هلوی کاڼه دي، چاړاګان دي، ړانده دي. نو ګوره دغه شان په حدیثو کې هم راغلی. یو د دې د مانځه چې دا به څنګه مونځ کوي. نو عزتمند، دلته شریعت داسې قاعده ذکر کوي چې د هغې ماتحت هر هغه څوک راځي چې هغه د یو واجب نه عاجز وي، نو هغه به راتګ کوي په هغه څه باندې چې د طاقت وي څومره. لکه قرآن کریم کې الله عزوجل موږ او تاسو ته دا ویلي چې تاسو په ولاړه باندې لمونځ کوئ. فاذکروا الله قیاما وقعودا، په ناسته وعلی جنوبکم، باړخونو باندې. یو سړی په ولاړه لمونځ کوي، که وسې نه لره په ناسته، که دا نه لره په ملاسته به کوي، که دا یې نه لره بس بیت ساقط دی مونځ. دغه شانتې شریعت عامه قاعده ذکر کړله چې څوک عاجز شي د یو شي د واجباتو نه، نو دغه واجب د نه ساقط دی، او دا براتک کوي پاغه چې د طاقت وي. سورۃ تغابن کې الله عزوجل فرمایش 14 نمبر آیات کې: فتقوا الله ما استطعتم، د الله نبی رګي څومره چې تاسو طاقت وي. نبی رسول الله فرمایي، حدیث د صحیح البخاری او مسلم دی:
واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم کله چې تاسو ته په یو کار باندې حکم وکم هغه تراته وکړئ چې تاسو طاقت نو دغه آیات او د دې حدیث د وجنه او دغه شانت نور ډیر دلایل دي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله یو کس نه مکلف کوي مګر څومره چې دغه طاقت دی د ایتونو د دې احادیثو په بنا باندې کم سره چې هغه ابکمی اخرسی یعنی ګونګای چې هغه قرت نشي کولای دنه قرت ساقط دی کچرته د شي ګونګي چې هغه تسبیح ویل شي یا زیو ذکر کول شي هغه د ذکر کوي په ځای د قرت باندې او کچرته دنه معجزي نه پويږي بس صرف هغه رکوع سجده دي کوي الله عزوجل د ته په مانزه اجر ورکړي او کچرته یو سړی د دنه معجزي چې هغه دام نشي کولای په دې نه پويږي مثلا رکوع قیام سجده نشي کولای ددن به ارث ساقط دی لکه لیوانه اوس ګور لیوانه واخ خبره مر سره کوي خ کینیو پاسیږي خمون نه کوي دا وجه د سعودي چې کوم مفتیان دي د لجنه والا لجنه الدائمه والا او په دغه نوم باندې یو فتاوام دغشتا نو فتاوا لجنه الدائمه شپږم جل 303 کې دغه نه دا تپوس شوی دی چې کیف یصلی من لا یستطيع ان يتكلم ولا يسمع او يتكلم ولا يسمع سرنګ به مونږ کې هغه سره چې هغه طاقت نه لري چې خبري وکړي یا ورېدل نشي کولای یا خبرې کوي خو ناوري نو هغه جواب دا ورکړی دی چې یصلی علی قدر استطاعته دا به موږ کوي په اندازه طاقت د رسول الله طاقت الله عزوجل قرآن کریم کې فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله یو کس نه مکلف کوي مګر څومره چې داغه طاقت ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج الله نه غواړي تاسو تمسیه کې واشي یرید الله بكم اليسر الله پتا سو باندې د اسانتي اراده لري فتقوا الله ما استطعتم الله نبی رګه څومره چې تاسو طاقت د ایتونو قرآن کریم باندې استدلال کړي چې بس د څومره څه کولای شو هغه وکړي او د دین اخوا دانه د مکلف به د علماء په دې کې اختلاف دی چې آیا دا با شونډي او جبه خوځي کنه په وخت د قرات اذکار نو علماء دا لیکلي دي چې څوک د دینه معجزي د جبه خوځولونه ومن كان عاجزا عن النطق لخرس څوک چې عاجزي د خبرونو د وجه د ګونتوب نه تسقط عنه الاقوال ده خبر ساقطي دی وهذا باتفاق الفقهاء خبره تویل چې اختلاف پدې کې چې آیا دا وجبه خوځي او کنه نو مالکی او حنابلہ علما وای او دا پنځ د احناف علما هم دي چې لا یجب علی الاخرس تحریک لسانه په ګونګي باندې دا واجب نه دي چې ګره دا وجبه خوځي بس صرف پزړه باندې دا مانځه ته ودرېږي تکبیر تحریمه بوږي ذکر د جبه خوځول داسې عباس دی وبل چې شریعت کې د دې مبارک نبی رسول الله مونږ ته نه دی ویل شي ګونګا بغنه جبه خوځي ضرور په دیو جبانه در جمهور علما مذهب ده چې دا د جبه نه خوځي او ابن قدامه المقدسي رحمه الله اغم دا مسله ذکر کړی دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی پنځم جلد 318 کې وایي ومن لم يحسن القراءه ولا الذكر او الاخرس لا يحرك لسانه حركه مجرده
نو خلاصه دار وتلا چې ګونګا هغه برکو سجده کوي وسس کته پورته کیږي دي که ذکر کول شو ودی کی او کنه څه کولای دې نه کوي وسس کته پورته کیږي د مونږ دغه دی الله عزوجل دنه قبلې نو قران او حديث کې هر مسله شته د الله په فضل سره زمونږ دین دا د شي دین نه دی چې منګو تاسو په دې باندې بدګماني وکړو اره مساله کمنګو تاسو چرتا دا باغی ذهن نخلاصيږي تو ګور علماء به د قران کریم د ایتونو نه دا استنباط کړي نو چې د قران د آیات نه یو عالم دی او مسلې استنباط کوي خو مسله د قران نشو کنه یا د یو حدیث نه دا استنباط کوي خو د حدیث نشو کنه نو به دا خبره څنګه کېته چې الکه قران حدیث کې نشته ها قران حدیث کې یو مسله نشته نو یو عالم دا کولای شي ځان سره سوچ وکړي یو عالم دا کولای شي چې هغه راولګي او اصل ځانا نه د قران او نه د حدیث وی هغه د فتوا ورکړي د څه حق د خوشاریه د پر ده دا څه الله عزوجل چا تر دې حق اجازه را ورکړي چې سره د ځانا یو عبادت خلقو ته وکړي نو محترم عزتمند دین زمون کامل مکمل له او ان شاء الله د هر مسلې حل پکښتا او که په یو مسله باندې ته نه پوهیدلې نو استاد یې په اخلاصي کې تور شو بل عالم لا علما مشایخ مفتین داشته کړه وفوق كل ذي علم عليم د هر یو عالم د پاسه عالم شته دا باندې چې زما ځان په اخلاصي استاد یې په اخلاصي کې ته په سپېږي نور غټ علماء شته دغه ته رجوع پکار ده ان شاء الله چې تا تبعه د قران او سنت ته د مسلو حل راوشي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم